پینیک اٹیک څه شی دی او بیا پینیک ډیسارډر څه شی دی؟ پینیک اٹیک او هارت اٹیک کې فرق څه دی او د علاج به موږ څنګه کوو؟ آیا پینیک اٹیک خطرناک دی؟ د ټولو سیزونو باندې ځان پوهیو په دې ویډیو کې. Really worried that I was going to faint. The heart palpitation. I had my first panic attack in college. I had a voice in my head that would not shut up. It would tell me that I was dying, that I had a brain tumor. د پینیک اٹیک ول خلک اکثر هم چې تاسو سره ملاو شي نو هغه انتهایی زیات غبراب شوي وي چې ما ته پینیک اٹیک کیږي او زه نن وی که سبا وی زه مړ کېږم، حالانکه دا څه بالکل هم نه دی. پینیک اٹیک او هارت اٹیک کې ډېر غټ فرق دی. اکثر د پینیک اٹیک ول خلک دا سوچ کوي چې ما ته هارت اٹیک وشو، ولی چې پینیک اٹیک کې کم علامات راځي انسان ته، کم سیمټم دي د پینیک اٹیک ول، نو هغه داسې سیمټم دي لکه څنګه هارت اٹیک کې مرضی. نو پینیک اٹیک چرته هم هارت اٹیک نشي کېدلی، اول خو په دې باندې ځان پوه کوي. پینیک اٹیک کې چې موږ ته کم علامات راځي مطلب زموږ سینې کې درد شروع شي، اول خبره زموږ ساه تیز شي، یکدم ساه او ساه غستو کې راته درد شروع شي، سترګو باندې توره تیاره راشي، خوله انسان باندې راوځي، زړه خرابېدی شروع شي، لسونه او خپې رپېده شروع کړي، نو هغه داسې سوچ کوي چې بس زه اوس مړ کېږم، هېڅ هم ورته نه ښکاري. هارت اٹیک کې څه کېږي؟ هارت اٹیک کې عمده علامات راځي خو هغه کې ګس طرف ته درد هم راځي ورسره او جامو کې هم زموږ درد راځي. نو پینیک اٹیک شرط هم هارت اٹیک نشي کېدلی. پینیک اٹیک خطرناک نه دی، پینیک اٹیک بالکل مړ کول نشي کولی، هیڅ خطرناک شی نه دی پینیک اٹیک. پینیک اٹیک 50 منټو نه والا تر 60 منټو پورې وي، هغه نه پس خپل هم ښه کېږي پینیک اٹیک. نو پینیک اٹیک ول چې کوم مریضان دي هغه چې کله لاړ شي هسپتال ته نو هغه ته ډاکټر یو وړه شان ګولۍ ورکړي او ویې لګي کور ته چې ته بالکل ټیک ټاک یې، خو هغه سوچ دا کوي چې نه دا ډاکټر غلط شو او ما ته د زړه مسله ده، زه ټیکېږم نه، زما پینیک اٹیک نه دی، حالانکه داسې بالکل هم نه دی. پینیک اٹیک چې کوم دی دا خطرناک نه دی، دا مړ کول نه کوي. د زړه چې کومه دوره د هارت چې کوم اٹیک دی هغه که علاج ونه شي هغه خطرناک دی. پینیک اٹیک بالکل خطرناک نه دی، دا ذهن نه وباسئ. او پینیک ډیسارډر څه شی دی؟ اوس چې کله هم دا سوچونه کوي، دا فکرونه کوي، چې کله هم تا ته میاشتې کې 2 نه زیات ځل پینیک اٹیک وشو نو دې ته بیا موږ څه وایو؟ پینیک ډیسارډر وایو. اوس د پینیک اٹیک وجوهات څه شی دي؟ پینیک اٹیک موږ ته کیږي ولې؟ تاسو سیمټم علامات ولیدو، پینیک اٹیک اوس کیږي ولې؟ اول ټول نه غټه وجه د پینیک اٹیک چې کوم دی هغه د سټریس یا کور کې انسان ته یو داسې مسلې وي، بیروزګاریان دي نن سبا، مسلې دي یا داسې کورنۍ داسې مسلې دي چې هغه ته چاته ویلی نه شي، د انسان دماغ باندې دومره بوج جوړ کړي چې هغه نه انسان ته بیا پینیک اٹیک کېږي، یا داسې څه حادثه چا سره شوي وي ډېره دردناکه حادثه وي چې هغه ورته بار بار رایادېږي، هغه سټریس او انزایټي کوز کوي دماغو کې، نو د دې د وجې انسان ته بیا پینیک اٹیک کېږي. یا نن سبا فیک ایموشنز دي، ټول نه غټه وجې نن سبا فیک ایموشنز دي. ما خپله داسې خلک لیدل دي چې عام ډرامه به ګوري، فلم به ګوري، 3 کسان به ورته هلته جاړي ناست به وي چې ډېره خطرناکه ډرامه دی. نو دا فیک ایموشنز چې کوم دي که نه دې نه هم پینیک اٹیک کېدلی شي. دا که څوک هم ګوري دا شی ټیک نه دی، خو دا درته زه وایم چې پینیک اٹیک بالکل هم خطرناک نه دی. اوس د پینیک اٹیک په موږ علاج څنګه کوو؟ پینیک اٹیک 2 اپشن دي د علاج. اول چې کوم علاج ورکوي هغه دنیا خلک ځان نه هم کوي، لکه بنزوډیزپاین دي، الپریکس دي، پیټریل دي، دا ګولیانې خلک خوري، دا ټیک نه دي. دا ګولیانې ټیک په دې نه دي چې د دې ګولیانو عادت بیا کېږي درته، چې کله دې ګولیانو باندې ته عادت شوي که نه یو ځل نو دې نه بغیر بیا ستا زندګي نه تېرېږي. دا ګولیانې که څوک استعمالوي دا ګولیانې بالکل هم مه استعمالوي. دا ګولیانې صرف او صرف ایمرجنسي کنډیشن کې یوز کېږي، چې کله هم تا ته پینیک اٹیک وشو هغه وخت کې صرف دا ګولۍ ورکولی شي. نو دا ګولۍ استعمالول نه وي پکار. مطلب یو مثال درکم، یو انسان دی که چېرته هغه لمبو نه ورځي، سیند کې ډوبېږي، نو موږ به څه کوو؟ هغه ته به لمبو ښیو، که هغه به موږ بچ کوو، هغه ته به لمبو نه ښیو یا به ته بچکایي هغه وخت. نو دا ګولۍ ځکه هغه وخت کې ورکوي، دا یکدم چې پینیک اٹیک کوم علامات دي هغه یکدم کموي. نو دا ګولۍ ځکه هغه وخت کې ورکوي. دا ګولۍ چېرته هم د ډېر وخت دپاره مه استعمالوئ. کوشش کوئ چې ډاکټر ته ځان ښیئ. دویم اپشن دی کې کوم دی هغه دی SSRI میډیکیشن. SSRI میډیکیشن چې کوم دی دا پینیک اٹیک کې اکثر مریضانو ته ورکوي. دا ګولیانې داسې دي چې دا د ډېر وخت دپاره کار کوي، د ډېر وخت دپاره کار هم کوي او د دې ګولیانو عادت هم انسان ته نه جوړېږي. نو پینیک اٹیک چې کوم دی زیات نه زیات 2 میاشتو کې 3 میاشتو کې انسان بالکل نورمل کېدلی شي. او که اوس زه درته وایم چې نه دا ګولۍ تاسو استعمالوئ دا به بالکل هم غلطه وي. ولې؟ چې کله هم تاسو ته پینیک اٹیک کېږي نو هسپتال ته تلل، ډاکټر ته تلل انتهایي زیات ضروري دي. ضروري ولې دي چې دې کې کاونسلینګ او تھراپي انتهایي زیات ضروري دی. کله هم چې یو مریض ما په خپلو سترګو باندې نه وي لیدلی، ما هغه سره خبرې نه وي کړي چې د هغه انداز څنګه دی، دغه پینیک اٹیک چې کوم هغه پینیک اٹیک کوم سیمټم دي کوم راځي ورته، چې کله ما ته خپله بیان نه کړي، زه یې خپله ونه ګورم، د هغه فیس سټرکچر چې زه هغه وخت کې ونه ګورم، علاج یې بالکل هم صحیح نشي کېدلی. نو ضروري څه شی دی؟ ډاکټر سره میلاوېده ضروري ده. چې کومې ګولیانو تاسو خپل ځان نه استعمالوئ دا بالکل هم انزایټي دپاره یا پینیک اٹیک دپاره مه استعمالوئ. نو د دې علاج اسانې طریقې سره کېږي. پینیک اٹیک چېرته هم هارت اٹیک نشي کېدلی، پینیک اٹیک چېرته هم انسان نشي مړ کولی.
آرام سره اوسئ. پینیک اٹیک علاج شته دی او خطرناک بالکل هم نه دی. مهرباني